السلام علیکم اولیاء محبت چینل کې تاسو هر کله د ما تاسو لپاره د محبت ډیر زبردست یو بل مجرب زموږ د تعویض راوړلو دا تعویض ما یو چن ورځې وړاندې یو روډ لور کړو هغه ته ریزلټ ورکړلو نو ما ویل چې راشه دا تعویض خپل چې زما څومره کتونکي دي څومره زما سبسکرایبر دي چې زما ویډیو ګوري پسندوي چې دا تعویض هغه ته ورکم او هغه دا تعویض وکي او فائدہ ته اوچته کی زما په یوټیوب چینل کې بودا سه یو هم تعویض نوي چې هغه زما ازموده نوي زه هغه تعویضونه تاسو ته اپلوډ کوم ویډیوګانې جوړوم چې د کوم تعویضونو ماته ریزلټ راوځي ولې چې تاسو دومره مهنت هم کوئ دومره تکلیفونه هم وړئ استعمال هم کوئ ټیم هم ضایع کوئ زه وایم چې زما څومره سبسکرایبر دي څومره زما کتونکي دي او څومره زما تعویضونه کوي زما خویندې ورونه د امید سره نو چې هغه زما د تعویضونو نه مایوسه نشي د دې وجې نه زه تاسو ته زما ټول هغه ازموده تعویضونه راوړم چې کوم ماته ریزلټ راکړی وي چې کوم تعویض ماته ریزلټ نه کیرا یا کوم تعویض ما زکات نه وي ادا کړی نو زه هغه تعویض نه اپلوډ کوم نو د دې وجې نه ما تاسو ته یو بل زبردست ما ازموده تعویض راوړلو اوس دا تعویض کول د نه فایده او چتول دا تاسو په لاس کې دی ما تعویضونه تاسو ته کور ته تاسو فون لره وړلو او بس اوس تاسو لاس کې دا چې تاسو تعویضونه نه فایده او چتوي او کنه او دا تعویض تاسو او خلکو د لپاره کولای شي چې تاسو هغه سره ژوند تیرول غواړئ یا تاسو انډیوال وي چې تاسو ورنه بهر نشي پاتې کېدلی یا تاسو فیملی کې کوم رشتہ وي چې تاسو نه غواړئ چې دا زموږ نه جدا شي یا تاسو محبت وي یا تاسو معشوقه وي محبت کې کومې رشتې لپاره هم تاسو دا تعویض کولای شي ولې چې تاسو دا تعویض وکړلو نو د ډول چې کوم اثرات وي دا به تر عمر پورې وي دا نه دی چې تاسو اسی د چا د تنګولو لپاره یا د یو دوه ورځو لپاره د چا ټیمپسي لپاره دا تعویض وکړي او هغه تاسو بیا پرېږدي نه بیا تاسو کمنټونه کوئ یا میسیجونه کوئ چې مونږ ته د کارت وښایه ولې چې چا لپاره مونږ دا تعویض کړی دی هغه زمونږ د کور نه نه ځي که حاجنې وي او که هلک وي او مونږ تر ډېر تنګ شوي یو چې دا مونږ نه کناره اختیار کې مونږ پرېږدي نو بیا د تعویض کارت نشته دی دا د ټول عمر دپاره دی چې تاسو چا دپاره هم کوئ که حاجنې وي که هلک وي که انډیوال وي چا دپاره هم کوئ خو خپل سوچ او خپل یقین دا مضبوط وساتئ او جایز مقصد دپاره وکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې مونږ ته د تعویض ضرورت دی نو هلئ وکړئ دا تعویض خویندې هم کولی شي او وروڼه هم کولی شي دا تعویض چې کله کوئ نو یو سپین کاغذ به راواخلئ چې هغه باندې لکیرې نه وي او یو تور پین به راواخلئ او د تنهایي ځای به منتخب کړئ چې هغه ځای کې څوک نه ځي راځي چې ستاسو توجه چې کومه ده دا بالکل د تعویض طرف ته وي او که ستاسو تصور ستاسو کمزوري وي نو تاسو د سترګو وړاندې د هغه کس غلط تصویر هم ایښودلی شئ چې ستاسو تصور مضبوط وي که تاسو یې ځان دپاره کوئ او که بل چا دپاره یې کوئ نو تصور دپاره تاسو د هغه تصویر مخ ته کېږدئ چې د تاسو نظیر په مغه باندې لګي نو دا تعویض چې تاسو چا دپاره کوئ نو انشاءالله دا به تاسو ته ریزلټ تیر کوي او د کله تعویض کوئ کوم یو تعویض کوئ که زما ولوي او که د بل چا ولوي نو تاسو څلور وړه صورتونه وایي تر کرسي په ځان باندې چوف کوئ دا تاسو ته یو پیر هم نه وایي تاسو ته چې څومره تعویضونه کوئ یا پخپله کوئ یا د بل یوټیوب چینل نه کوئ د چا ولا یا تاسو ته د دې په باره کې لکه څوک دا وینا نه کوي چې تاسو خپل اثار وکړئ او د تعویض ولا چې کوم موکلات وي نو دا الټا اثرات په تاسو باندې کوي تاسو ته نقصان درکړي د دې وجې نه زه په هرې ویډیو کې وایم زه خپله غاړه خلاصوم بقیا تاسو خپل اثار کوئ یا نه کوئ هغه په تاسو باندې ډیپینډ ده خو زما حق دی چې زه تاسو ته ووایم چې کوم یو هم تعویض کوئ که زما وي او که د بل چا وي نو خپل اثار ورکې لازمي کوئ ولې چې د تعویض ولا چې کوم موکلات وي هغه تاسو ته هم نقصان درکولی شي ستاسو فیملی کې هم نورو ته نقصان ورکولی شي نو دې د وجې نه خپل اثار لازمي کوئ څلور وړو صورتونه وایي تر کرسي په ځان باندې چوف کوئ چې تاسو محفوظ وئ بیا چې کله تاسو د تعویض لیکئ نو چې کومه د خانه لیکل شوي ده کوم شانتې دا جوړ شوی دی تاسو ورکې تبدیلي مه کوئ بس همدغه شانتې ولیکئ بیا چې کله دا مکمل شي خانې مانې عدد مکمل شي نو د ده لاندې به تاسو د خپل محبوب نوم ولیکئ بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ د کې د مور د نوم ضرورت نشته دی خو بیا هم که تاسو اچول غواړئ نو اچولی شئ د نومونو څه پابندي نشته دی خو که تاسو تصور کمزوري وي نو بیا د مور نوم واچوئ او که تاسو تصور مضبوط وي نو بیا د مور د نوم اچولو ضرورت نشته دی چې تاسو یې چا دپاره کوئ نو بس د هغه تصور دی د تعویض دپاره کافي دی بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو مومجمه کوئ یعنې د تعویض شکل به ورته ورکوئ او تور تار به واخلئ او د تعویض نه به یې تاو کوئ بیا پخواني خلکو به د خټو والا لوښي استعمالول یا به ډیوې وي پخواني د خټو والا نو تاسو به هغه واخلئ هغه کې به لکه شانتې خاوره واچوئ بیا به دا تعویض ورکې کېږدئ بیا به ورکې لږه غونې خاوره ور واچوئ بیا چې کله دا تعویض د خاورې منځ کې راشي نو تاسو به لږ خواږه ټوفي وي چیني وي شکر وي ګوړ وي څه هم تاسو سره خوږه وي نو هغه به همدغه لوښي کې ور واچوئ
بیا به تاسو یو داسې ځای ته یوسئ چې هغه ځای کې اوبه ولاړې وي. دا به د اوبو کنارې کې خښ کوئ د ډیوې سره او تعویض خاورې هر څه سره به دا هغه ځای کې خښ کوئ چې کوم ځای کې لکه شانتي نرمي وي، لکه د تالابه هاړه چې کوم وي نو دا اکثر لمدا وي، نو دا به تاسو هغه ځای کې خښ کوئ. بیا چې تاسو په لټ کې راځئ نو شاته به نه ګورئ. یا اکثر خلک داسې وي چې هغه د څو ورځو د بعد لاړ شي او ګوري چې زمونږ تعویض چا راویستی خو نه دی، نو تاسو دا غلطي به هېڅکله هم نه کوئ. بس چې تاسو تعویض ښه کړلو بس تاسو کار ختم شولو، تاسو دوباره په ماهي لارې باندې مه ځئ. چې کله کور ته راځئ چې سوره پرې کور ته نه وئ راغلي نو تاسو به شاته نه ګورئ. او امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. نو ویډیو چې تاسو خوښه شي نو ویډیو لایک کوئ، د سره زما حوصله افزایي کېږي، تاسو نه په هېڅ هم نسي. او د هر یو تعویض زکات وي چې هغه ما ادا کړی وي نو دې د وجې نه بهر زما د اجازه ته تاسو لپاره زما یو هم تعویض د هېڅ هم د فایدې نه دی، تاسو هسې خپل وخت ضایع کوئ. اجازت اخیستلو دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ، نو زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. او چې تاسو له څه ضروري سوال جواب وي نو تاسو په مخه باندې ماته واتساپ باندې میسیجونه کولی شئ. خو نور چې کوم ویډیو ما جوړه کړې وي تاسو د مخه په باره کې ځکه پوښتنه مه کوئ چې تاسو ویډیو ګورئ نه سکیپ کوئ، بیا تاسو مانه په پرسنل واتساپ باندې پوښتنې کوئ چې موږ دا تعویض څنګه وکړو، نو هغو خلکو ته به زما د اړخه هېڅ جواب نه میلاویږي چې هغه د تعویض په ترو کې دوباره مانه پوښتنه کوي. تاسو ویډیو ګورئ تاسو به پوه شئ. او نور چې تاسو څه مسله وي تاسو د خپلې مسلې په باره کې تاسو واتساپ باندې میسیجونه کولی شئ. بس تاسو خپل وایس میسیج وکړئ، خپله مسله ورکې پرېږدئ، انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي. او که نور تاسو داسې اکثر ډېر خلک ماته میسیجونه په واتساپ باندې کوي چې ما تعویض په باره کې یا نور داسې فضول سوالونه مانه کوي چې د هغه جواب ورته زه ورکول ضروري نه ګڼم، نو دې باندې به څوک خفه کېږئ نه. تاسو خپل ضروري چې کوم خبره وي، ضروري چې کوم میسیج وي هغه تاسو کوئ، ولې چې تاسو ته به جواب میلاویږي. او دې کې ما سره دومره ټایم نه وي چې زه تاسو ته کال اټینډ کوم یا د هغه تعویض په باره کې دوباره ډیټیل ډېر کوم چې کوم په باره کې ما ویډیو جوړه کړې وي. نو که تاسو ویډیو خوښه شوي وي نو دا تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کولی شئ. نیکسټ ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.